ولې روزې به نیسي او بیا به بدکاري پکې کوي، بېلارۍ پکې کوي، په روزه کې به بدکاري کوي، بېلارۍ کوي. تاسو حساب ولګوئ. راس زما او ستا په ښار کې دا نه دي شروع، پر شرابو پابندي شته، پر شرابو پابندي. دا خلک دی استادان دي، دا زموږ تی بوتلان دا پیپسي وابل وابل دا کې راخیستي شراب. انا زموږ دا خیال دی چې یاره دی اوس بوتل چې دی وایي دا زما فلټر سوي اوبه دي. الله ته به څه وایي؟ هغه عظیم الله ته به څه وایي؟ الخمر جمع الاثم. شراب د ګناو بنیاد دی، جړ دی، جړ. صحیح سلو. او بیا چې شرابي مړ شي کله کله په سیند کې زاریله شراب یې خوړلي، بیا وزیر اعلی 3 لک روپۍ مداد عمر سره وکړي، نصرت هم وکړي، دوی په شراب کله 18 کله 20 کله 25. دویم د الله رسول فرمایي یو سړی به نمازي او حرام به هم خوري، حرام به هم کوي، بدکاری کوي، د خلکو حق خورا، د خلکو مطلب مال خورا، د کونډو د یتیمانو پلانې. یو ملګري پرونه ته ویلې ولمر چاته پیسې ورکړي چې دا به یتیمانو کونډو ته ورکړي. دی راولاړ سو ویډیو یې جوړه کړله، یتیمانو کونډو ته پیسې ورکړي. چې ورکړي ویډیو چې بنده سول، مطلب 5 زره یې ورکړې، بېرته 4 زره جن واخیستو، دا 10 زره واخله، 4 زره د ویې وړلې. دا یو مسلمان بارملکیان هغه یو بل چاته پیسې ورکړي، ته دلته غریبان سته دا ورکړه. دی راولاړ سو ویډیو جوړه کړي، پیسې هغه ته ورکړي. چې ویډیو یې بنده کړله، صحیح هغه ته یې راوړله. څومره لوی خیانت نه دی؟ څومره لوی خیانت. دا به موږ څه کوو؟ عشان موږ بد کار نه کوو، روزې هم نسو، درواغ هم وایو، غیبت هم کوو، غلط نظري هم کوو، ټوله ورځ فیسبوک ته هم ناست یو، فلمان هم ګورو، واه واه فلمان هم ګورو، ډرامې وو، ډانسونه و رقصونه نه ګورو. زموږ دا خیال دی چې هغه اوله روزه ده، د اخره بیا روزې نه دي. زموږ نږدې دکانو والا راورسه دی هم خوا به دی ډېر. اوس د ښځو بنګړي شروع کېږي، لاسونه سره کېده شروع کېږي، ډېر دی وایي چې یاره الله رب العزت پر موږ بارانونه نه دي کړي. کومه لوبه نه ده سوې په دا ښار کې در شوې، کومه لوبه. او د الله رسول فرمایي لمونځ به هم کوي، حرام به هم خوري. دا د دې خلکو به دوم اجونه به کړي، عمرې به کړي، تبلیغ به کړي، جهاد به کړي، علم به کړي. صحیح سلو. دا هغه بزرګان در شویم. د الله په دربار کې به د قیامت په ورځ دا ټول شان اکاره ضایع ختم. د الله رسول فرمایي بوبیزي جهنم ته به